اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند کتونکو زه یم ستاسو ورور سفیر الله فدی خیله فدی تمه چې خبر یاستئ جوړ به یاستئ په مزو کې به یاستئ. عزتمند کتونکو علاقه د لوی شلمان د سیند په غاړه ناست یو، ملګري را سره دي. یو ملګری نن راغلی دی، ډېر ښایسته شعر لیکي، ادب سره ډېره مینه لري. په دې پاتې علاقه کې د بیا ادب ته ټایم ورکړی دی، سره د دې چې په دې علاقه کې د ادب او د شعر مشاعرې هېڅ هوا نه چلیږي. په دې دشته کې د بیا خپل ادب ته مینه ورکړې ده، په دې کې ډېر کار کړی دی. وخت هم نه اخلم، راځئ حال ته پوښتو چې د نامت څه ده او د زندګۍ هلې ځلې څنګه روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نعمت ولی دی او 14مه مې سبق ویلی دی او شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم سفیر بای، خو چونکې دلته زه داسې ادبي هغه نشته مجلسونه چې موږ د خپله شاعري چاته وښیو، خو انشاءالله تعالی کوشش مې ډېر کړی، داسې اسلام هم د چا نه ډېره نه ده کړې، خو زه کوشش بیا هم کوم چې زه خپل شعر او نور هم ښه ولیکم، نور کوشش هم وکړم او نور لیکل هم وکړم. د شاعرۍ په میدان کې ستا استاد څوک دی؟ جی زما خو داسې استاد نشته دی، خو یو پرمان بای چې کوم دی هغه سره زه لږ ډېر هغه کوم باس کوم شاعرۍ په باره کې، او یو کس بل دی هغه نامه اخیستل نه غواړم، خو یو کس دی چې هغه ما سره بل هم ډېر مدد کړی په دې کې، او داسې استاد ما په الحال نشته چې خو د حمزه بابا او د علامه اقبال شاعرۍ نه زه انتهایی متاثره یم او په دغه وجه باندې ما شاعري شروع کړې. څومره وخت نه شاعري کې او تاسو کې د شاعرۍ شوق د توان څنګه راغی؟ جی زه خو شاعري تقریبا د یو نیم کال کېږي چې ما شاعري شروع کړې ده، او تقریبا 25-30 پورې غزلې مې لیکلي دي، دغسې 3-4 نظمه مې لیکلي دي، او کوشش کوم چې نثر باندې هم کار وکړم. او د حمزه بابا د شاعرۍ نه زه انتهایی متاثره شوم او د هغه د وجې ما د شاعري سټارټ کړې ده. او استاد تا چې څنګه وویله چې د علاقه کې چې کوم د ادبي مجلسونه نشته دي، دا علاقه ولې د ادبي مجلسونو نه دومره لرې پاتې ده؟ دې کې شاعران نشته، دیوان نشته، ښه تعلیم یافته خلک پکې نشته، که څه وجه کېدای شي د دې علاقه کې باقاعده د ادب چې کوم مجلسونه دي د شعر مشاعرې هغه نه کېږي؟ جی اوس خو لږه مخکې چونکې دلته تعلیم کم هم او شاعران هم کم وو، اوس الحمدلله تعلیم یافته خلک هم زیات شوي، تعلیم هم زیات شوی دی، تعلیم رڼا خوره شوې ده، شاعران هم پیدا شوي دي، خو چونکې بیا هم بدقسمتي زموږ دا ده چې دلته ادبي مجلسونه نشته، دغسې ټولنې نشته. نو موږ هیله لرو چې داسې خلک راشي چې مجلسونه جوړ کړي، داسې محفلونه جوړ کړي. ستاسو چې څنګه راغلي داسې خلک راشي زموږ شاعري چې کوم دی دا په سوشل میډیا باندې مخکې کړي، نو دغسې به دا علاقه مخکې، او انشاءالله چې ډېر زر به انشاءالله دا مجلسونه هم شروع شي، دا محفلونه به هم شروع شي. او د شعر په کم صنف کې ډېر کار کړی دی؟ غزل کې، نظم کې؟ جی زما خو خپله غزل ډېر زیات خوښ دی، زما خپله ډېر غزل لیکلی، او په نظم کې مې هم کار کړی، نظم مې هم لیکلی، آزاد نظم او بند نظم، او نثر هم انشاءالله چې سټارټ کوم، کوشش کوم چې زه ډېر لیکل وکړم او ډېر ټایم د شاعرۍ له ورکړم. او مخکې د کتاب ته زړه شته؟ او جی کتاب ته هم زړه شته، انشاءالله ډېر زر به انشاءالله چې کتاب راشي. ښه نعمت ولی صاحب ټایم هم ډېر نه اخلم، د مینوالو ته غزلې یا شعرونه یا نظمي هغه ورته وړاندې کوي. جی زه خپل شروعات د 2 شعرونه نه اخلم. وی په زړه کافره په ظاهره مسلمان ښکاري، په زړه کافره په ظاهره مسلمان ښکاري، چې په نقاب کې په بړو باندې وشتل کوي، او د مرګ نه پس مې جنډې سله په مزار لګوي، د مرګ نه پس مې جنډې سله په مزار لګوي، چې په ژوندون راته په مړو سترګو قتل کوي. دینه بعد یو غزل وړاندې کوم. د کله نه چې زړه مې ستا الفت کې تلی دی، د کله نه چې زړه مې ستا الفت کې تلی دی، هر فکر هر یو خیال مې محبت کې تلی دی. ډېر ښایسته. زما استاد اوښکو هیڅ اثر په خلکو نشي، زما استاد اوښکو هیڅ اثر په خلکو نشي، زمونږ د کلي هر سړی نفرت کې تلی دی. حجره رباب مانګي او ګودرونه ترېنه هیر شو. زهیب صاحب حجره رباب مانګي او ګودرونه ترېنه هیر شول، د دې دور زلمې صرف جدت کې تلی دی. او ما مینا رب تل ستا بندگانو سره کړي، ما مینا رب تل ستا بندگانو سره کړي، زاهد خو تش په فکر د جنت کې تلی دی. او قاصده ورته وایه سپیلني ځان ته لوګیا کا، قاصده ورته وایه سپیلني ځان ته لوګیا کا، قاصده ورته وایه سپیلني ځان ته لوګیا کا،
ماشوم دی که بوډا دی ستا صفت کې تللی دی ډېر ښایسته او چې ستړي ژوند آرام دی په څنګل د پاسه وکم چې ستړي ژوند آرام دی د څنګل د پاسه وکم نعمت دی لیونی په دې حسرت کې تللی دی نعمت دی لیونی په دې حسرت کې تللی دی ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې نور څه داسې غزل یا شعرونه شریک کړئ دا یو نوی غزل مې لیکلی دی وایي قسم دی زه دې په اعتبار داسې وخړم قسم دی زه دې په اعتبار داسې وخړم قسم دی زه دې په اعتبار داسې وخړم او لکه خامار دې په یو وار داسې وخړم ډېر ښایسته ډېر او اوس ځان ته ګورم آینه کې او ځان نه پېژنم اوس ځان ته ګورم آینه کې او ځان نه پېژنم اوس ځان ته ګورم آینه کې او ځان نه پېژنم اشنا په ستړي انتظار داسې وخړم ډېر ښایسته ډېر او مورې درځمه داسې نه چې رانه هېره یې ته مورې درځمه داسې نه چې رانه هېره یې ته مورې درځمه داسې نه چې رانه هېره یې ته غریبي ورکه شه دې ښار داسې وخړم ډېر ښایسته غزل او دا بیا ووایه مورې درځمه داسې نه چې رانه هېره یې ته مورې درځمه داسې نه چې رانه هېره یې ته غریبي ورکه شه دې ښار داسې وخړم او زهیب صاحب شډل بډله شلمانۍ وه زه پې تېر وتمه شډل بډله شلمانۍ وه زه پې تېر وتمه او څه ساده باده سینګار داسې وخړم ډېر ښایسته او نور ورته نه ورځمه نور مازدیګر نه وروړمه نور ورته نه ورځمه نور مازدیګر نه وروړمه دغه د برګو در چینار داسې وخړم ډېر ښایسته او نن سترګې شوه همزولو ته ویلې داسې نن سترګې شوه همزولو ته ویلې داسې نن سترګې شوه همزولو ته ویلې داسې زه د نعمت ته خولې هزار داسې وخړم ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې شعر که نور څه در سره وي جی اخري پروګرام په اخر کې که څه داسې خاص شعرونه وي هغه ویل غواړي دا یو غزل به بل وړاندې کړمه چې مې وجني هغه هم په دې پوهېږي خو بس غږ کولی نشي بدنامېږي او د رواج د زولنو نه وتی نشي نور مې حال باندې خبره د ژړېږي او پښتنو سترګو مې دغه عادت خوښ دی د بړو لاندې کتل کړي او شرمېږي او زما زړه لکه کشمیر یاد د هندوان دی ټوله شپه مې د زړه خونه کې تاویږي او نصیحت ته حاجت نشته دی وایزه لیونی په دود او رسم نه پوهېږي او خدایا یو څو یاران چې اخلي نو ما واخله دا د یارانو په هغې کې ما ویلی دی خدایا یو څو یاران چې اخلي نو ما واخله بې له دوی نه زما ژوند کله تېرېږي او تربیت یې د سرو شونډو داسې کړی لکه ګل هسې په خپله ښایسته کېږي او دا چې زیړ لکه زعفران په شانتې ګرځي زهیب صاحب نعمت ستا تصویر ته ټوله شپه ژړېږي ډېر ښایسته یقین لرم د ټولو مینوالو به خوښه شوي وي ډېره ښایسته ډېر په زړه پورې شعرونه یې راسره شریک کړله او نعمت صاحب که اخري کې د خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي مینوالو ته نو جی زه به دغه پیغام ورکړم دې خلکو ته چې د مور پلار ډېر قدر کوئ او د مور د پښو لاندې جنت دی او بله دا چې مینه خوره کوي تعلیم ورکوي خپلو بچو ته ځکه تعلیم رڼا ده دې سره نفرتونه ختمیږي کرکې ختمیږي او دغسې به انشاءالله چې مونږ دغه مینه ختمو شاعرۍ سره ادب سره په معاشره کې مینه راځي کوشش کوئ چې مینه خوره کوي تعلیم خوره کوي او رڼا خوره کوي مهرباني ډېر ښایسته شعرونه هیله لرم چې ټولو به خوښ شوي وي د الله په امان